یو نیک بادشاه تیر شوی دی محمود غزنوي رحمه الله. دا یو نیک خاندانو، پلار په نیکه بادشاهان را روانو، خو انتهایی نیکان او صالحان اولیاء. محمود غزنوي رحمه الله یو ځل د شپې سملاس خوب نه ورته، ډېر ساعت اوړېده راوړېده، دواګانې هم ویلې، کلمې هم په ځان ویلې، خو مزه یې نه کوله، خوب نه ورته. د احساس خاوندانو سوچ یې وکړه چې یاره دا خوب ولې نه راځي. یاره کیدی شي زه د ملک بادشاه یم، مشر یم، زما په دې رعایه کې کیدی شي چا سره ظلم کیږي، زیاتی کیږي، او زه خبردار نه یم، د هغې نه واقف نه یم. بس را پاسېد د بسترې نه او بار راووت، ځان سره یو څو کسان روان کړل، ویې راځئ ګشت کو. داسې یو کوڅه کې تیر شو، هغې کې خو سنو بله کې تیر شو، بیا درېیمه کوڅه کې یو جومات و، د جومات نه د فریاد او د جړه آواز راته. جومات ته ورنږدې شو چې غوږ یې کېښود، یو کس دی جاړي، دی ورپسې جومات ته وردننه شو. هغه په سجده پروت دی او جاړي او اوښکې تویوي. چې کله فارغ شو د سجدې نه، نو ده ورته په شا لاس کېښود، وی وایه دوسته څه چل دی، څه تکلیف دی؟ نو هغه ورته وی مخکې چې به مونږه څه تکلیف او چا را سره ظلم وکړو نو بادشاه ته به هم شکایت وکړو، ما سره بادشاه ظلم کوي. نو ده ورته وی زه محمود غزنوي یم، وایه ما تا سره څه ظلم کړی؟ وی ستا واره زما کور ته راځي چې زه د بادشاه واره یم او زما بې پردګي کوي، زما کور والا سره زنا کوي، څوک ورته څه ویلی هم نشي، ځکه بادشاه خاندان نه دی، نوجوان دی، څوک ورته څه ویلی شي. وی ښه، وی اوس به یي؟ وی نه اوس خو نیمه شپه تېره ده، اوس به نی. وی سار ته دربار ته راشه. سار چې راغی ټولو وزیرانو ته او دربانچانو ته او سینترانو ته یې وښوده، وی دا سړی چې کله ماله راغی، که د شپې راځي، که د ورځې راځي، که د غرمې راځي، هر ټیم چې دی راځي، دی به را پرېږدی، دی به بندوی نه، دی به مله ډایرک راځي، ده نه به تپوس نه کوي. او ده ته یې وی چې کله هم دا هلک ستا کور ته دردن نشي نو ته راشه سمدستي ما ته شکایت وکړه، راشه. دا سړی 3 ورځې پس راغی او بادشاه ته یې وی دغسې چل. بس توره را واغشته او د سره را روان شو، د کور ته راغلل. هغه هلک دومره زړور، ځکه د چا ورته څه ویلي شو، دروازه کلاو د کور، ډیوه لګېدلې وه. دې سړي ته یې وی ته ورشه او دا ډیوه مړه کړه. هغه ډیوه مړه کړه. بس دی ورغی، هغه هلک یې راونیو او سر یې ته کټ کړ، مړ یې کړ. بیا ده ته وی ډیوه ولګوه. چې ډیوه یې ولګوله، اواز یې وکړه الله اکبر. د الله اکبر اواز یې وکړه، بیا الله ته په سجده باندې پریوت او بیا د سجدې نه وروسته ووی الحمدلله. او بیا دې سړي ته وی لږ څه د خوراکي اوبه یا خوراک لږ راکړه. خوراک یې وکړه، هغه وله راواغېست. دا سړی دې تپوس کوي حضرت ډیوه دې را باندې مړه کړه، بیا دې ولګوله را باندې، بیا دې الله اکبر مو وی، سجده دې مو کړه، بیا چې دی نو الحمدلله دې مو وی. څه مقصد شو؟ ده ورته وی ډیوه خو مې د باندې ځکه مړه کړه چې تا وی دا ستا واره دی، نو ما وی هسې نه چې په عدل کې رحم زما په ده باندې رحم راشي، چونکې زما واره دی، خاندان مې دی، وینه مې ده، نو ما وی چې په تیاره کې وي چې زما پې رحم رانشي، نو ډیوه مې ته ځکه وی چې مړه کړه.
او د الله اکبر आवाज مې ځکه وکړ چې الله ز خپل مقصد کې کامیاب کړم. الله ډېر لوی دی. دا د ذات توفیق چې ما راک چې ما عدل او انصاف وکړ. نو په دې مې د الله بړایي بیان کړ او په دې خپل کار مې د الله شکر ادا کړ. سجده د شکر مې وکړه. وی دا الحمدلله دی ولی وی الحمدلله مې ځکه وی تا ته مې وی ډیوه دوباره ولګوه. ما چې زه وپېژنم چې زما ورواره دی او که نه دی. چې کله ما وکته هغه زما ورواره نو هسې زما پر واره په نوم باندې دلته راته چې زه لوی سړی م او د شاهي خاندان نه یم په تاسو باندې خپل رو بچو. نور چې دی نو عام سړی دی. الحمدلله مې په دې ووي چې زما په خاندان کې زانی سړی نشته، ګناهګار سړی نشته، زما خاندان پاک خاندان دی. نو الحمدلله مې ځکه ووي. او روټۍ له به کور ته تللی وې که نه، دلته یې څه دپاره 2-3 نوڼۍ روټۍ خوړه. وی 3 ورځې مخکې چې تا ما ته راپورټ وکړو چې دغسې چل ما سره کېږي او ظلم را سره کېږي، نو وایي په هغې ورځې نه ما خوراک څښاک بند کړی او په ځان مې حرام کړی چې په ما د خوراک څښاک حرامي چې زه د دې سړي فریاد سر ته ونه رسو. نن مې سر ته ورسو. زه د 3 ورځو اوږې تږې وم. نو ځکه مې تا ته وی چې دا عادلان خلک وو. دوی خپل ذمهوارۍ احساس و ورسره چې یاره زه څه دپاره بادشاه جوړ شوی. او دا خاندان دا نه پاک خاندان. محمود غزنوي د سبکتګین بچی و او سبکتګین چې و نو هغه د الپکدینو که څه شی و د هغه زوی و او دا ټول نیکان او صالحان بادشاهان را روان. د ده د پلار چې و سبکتګین دا دومره نیک سړی، تقوادار او پرهیزګاره سړی، چاته به د تهجد نه قضا کېده. دې خلکو سره احساس و چې یاره مونږه څه ذمهواری دي. زه د ملک بادشاه یم نو دا رعایه د دوی په ما باندې حق دی. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. د دوی به زمانه الله تپوس کوي د سره ولې ظلم کیږي. زما یو رعایه ولې نار دی په خېټه باندې. زما دا رعایه چې دی موز نه کوي، دی چې دی نو بېدینه دی، دی ولې بېدینه دی، دی ولې بېلمازه دی. هغې غم به ورسره، فکر به ورسره. شریعت مونږ ته عزتمندو دقه وایي چې تاسو ځان کې احساس پیدا کړئ. هر سړی ذمه دار فرد دی د معاشرې. په خپل ځای کې د خپلې ذمهوارۍ احساس وکړه او هغه کار سر ته ورسوه. بس چې ته نیک شوې، دا معاشره دا د دې افرادو نوم دی. دا معاشره جوړه شوې د دې افرادو نه ده چې هر فرد په خپل ځای باندې ټیک شي، معاشره ټیک شوه. مونږ هر څه په حکومت ورړو چې د هر څه به حکومت سموي. نه خیر، مونږ به څه کوو؟ مونږ به روانول کوو بس، او هغوی به یې سموي. چرې همداسې نه کېږي چې یو کس د سمولو شي او 20 د روانولو شي، څه به سم شي؟ هره محکمه تاسو وګورئ هغه خرابه ده، ځکه روانولو والا ډیر دي، ابادولو والا نشته. دا خو د دنیا هغه دي زمونږه دینداره طبقه. تاسو وګورئ دا علما، دا هغوی دا مصیبت راغلی دی، یو به یو ته کافر وای، بل به بل ته کافر وای. همدغه خلک و چې دی به خلک مسلمانول، دی به خلکو ته چې دی نو لار ښودله، د معاشرې اصلاح به یې کوله. هغه راولګېدل، یو یو ته کافر وای، بل بل ته کافر وای، مسلمان پکې څوک شو؟ هر سړی نه احساس تللی دی، ختم شوی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای تاسو کې هر یو هغه راعي دی او د هغه نه به د خپل رعایت تپوس کیږي. په کور کې پلار چې دی مشر، بس هغه مشر دی، د هغه نه به د ټول کور تپوس کیږي ستا بچی ولې مونځ نه کوي، نن ساري ولې مونځ نه دی کړی، د قرآن تلاوت یې ولې نه دی کړی، سبق له ولې نه دی تللی، سکول ته یې مونږ څنګه لیږو، چېرته هم ترې د مانځه تپوس نه دی کړی.
چرته هم ته د قرآن دا زما جومات دی دلته واړه راځي سبق له واړه سبق وایي دا ټول زما شاګردان دي په د یو کال زما وشو په دې ټول کال کې ماله یو پلار نه دی راغلی چې زما دې بچي څومره سبق وایي دا احساس نشته هیچا سره سکول ته ځي تپوس ته سکول ته باقاعده راپورټ کوي چې یاره ولې زما زوی نن کاپۍ شلېدلې وه یا هوم ورک ولته نه دی ورکړی شوی یا نور څه لیکن یو کس دا نشي ثابتولی چې دلته ما ته ووایي چې زما دا بچي څونه سبق وویل د دین احساس نشته د دنیا فکر شته د دنیا ښه فکر دی را سره چې ښه ډېره وګټو سار نه ماښامه پورې لګیا یو خو د دین را سره هېڅ کار نشته عزتمندو دغه احساس دی الله مونږ کې پیدا کړي هر سړی یو ذمه دار فرد دی د مشر دی د ده نه به الله تپوس کوي د هغه کوم ځای کې چې دی دی هغه ځای کې به د ده نه تپوس کوي که هغه میا دی او که هغه ملا دی او که هغه خان دی او که هغه نواب دی او که هغه تبلیغي دی او که هغه هر څوک دی د هغه نه به خدای پاک تپوس کوي الله دې مونږ دغه ذمواري الله دې وکړي چې مونږ سره احساس پیدا شي او مونږ دنیا او د آخرت خپل غم وکړو دوه درې مسایل دي دا تپوس کوي چې د اذان نه وروستو چې کومه دعا ده دعای وسیله دا څه شی دی عزتمندو دا دعای وسیله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة دا دعای وسیله دا اذان دعا ده د دعا نه وروستو دا دعا ویل مستحب دي سنت عمل دی او مسله پکې دا ده چې ډېر اذانونه شروع وي نو وایي ړومبې چې کوم اذان وشو تا واورېد او تا د هغې جواب ورکړو نو هغې پسې دا ووایه که بیا نه وی نو هم خیر دی ټولو اذانونو پسې ویلې ضروري نه دي خو یو اذان چې تا ړومبې واورېد هغه پسې دعای وسیله ووایه تاسو وګورئ دا مکمل دعوت دی دعوت تامه دی دا کامل دعوت دی دا مؤذن چې اذان کوي الله اکبر الله ډېر لوی اشهد ان لا اله الا الله گواهی کوم د الله د وحدانیت الله یو دی اشهد ان محمد رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله پیغمبر دی د توحید دعوت راغی دا پیغمبر علیه السلام د رسالت دعوت خلکو ته ورک او بیا د مانزه دعوت چې په عباداتو کې ړومبې عبادت چې هغه الله به هم د قیامت په ورځ تپوس کوي او په موږ باندې فرض دی هغه مونځ دی نو بیا د مانزه د حی علی الصلاح مانزه ته راشي حی علی الفلاح د کامیابۍ ځای ته راشي نو دا ټول اذان چې دی دا یو دعوت تامه دی کامل دعوت دی نو چې کامل دعوت سړی ورکی نو بیا په هغې نه وروستو مونږ دعا کوو یا رب العالمین چې دا کامل دعوت نه وروستو زه دعا کوم خدایه دې پیغمبر ته چې د ده د برکته مونږ ته دا مونځ میلاو دی دا ایمان راته نصیب شوی دی دا اذان چې دی نو دا یو کامل دعوت دی دا را نصیب شوی دی نو یا الله دې پیغمبر علیه السلام ته دعا ده د درود یو شکل دی یا الله دله مقام د وسیلې ورکا دله مقام محمود ورکا خدای لوی مقام ولا ورکا دا مونږ ټول امت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دعا کوو دا دعای وسیله دا دعا ده وسیلې به ټولې ختم شي د آخرت په ورځ دقه یو وسیله به د دواړو جهانو سردار که چا خپل ژوند د پیغمبر په طریقه باندې تیر کړي او دې دنیا نه ایمان سره تلي خو هلته به دغه وسیله په کار راشي او کنه چا د پیغمبر د طریقو خلاف ژوند تیر کړي وي نو بیا هلته دغه وسیله به هم زمونږ نه وي نو دغه یو وسیله ده دغه به هم نه وي نو بیا هم جهنم ځای دی الله دې زمونږ د ټولو معافي وکړي نو دعای وسیله دغه څیز ګیره او د سر ویښته تورول دا جایز دی او که جایز نه دی عزتمندو ګیره تورول دا دوکه ده دا خلکو له دوکه ورکول څه شي له ګیره تورې
بس دا ګیره څه وخته پورې توره وي او بیا سپینه شي. اوس چې ته تورې نو څه مقصد دی؟ د خلکو له دا دوکه ورکوي چې یاره زه ځوان یم. نو دا دوکه نه ده چې یې بوډا او ته وایې زه ځوان یم چې خلکو ته ځوان ښکاره شم. نه دا دوکه ده. یو جایز صورت یې شته چې کوم دا تور رنګ مونږه استعمالو نو دې کې لږ شانتې سور رنګ واچوه، سنهري کلر چې شي. نو علما وایي چې زه دا نکریزو سره مشابه شو. نو مشابهت یې نکریزو سره دی او نکریزه چې دی نو جایز ده. جایز نه بلکې مطلوب ده. که څوک کوي نو کولی شي. لږ سنهري کلر دی استعمالی بیا ټیک ته، بیا جایز ده. خو تکه توره ګیره تورول دا دوکه ده. د خدای بندگانو لم دوکه ورکې، خدای لم دوکه ورکې. تا خدای ګیره سپینه کړې ده ته یې زه توروم خدای دغسې مې نه ده خوښه. هېڅ حاجت نشته. دا دوکه ده. په دې باندې سړی ګناهګارېږي. بس چې الله څنګه انسان پیدا کړی دی بس دغسې ښه دی او دغسې. او په سپینه ګیره کې خو انسان دومره خشته ښکاري. د علماو کتابونو کې لیکلي دي وایي یو سړی نو وفات کېده ګیره یې توره وه، خو هغه اورېدلي د پیغمبر علیه السلام یو حدیث چې کوم سړی ګیره سپینه وي الله له حیا ورځي چې دله عذاب ورکوم. نو هغه په بچو ته وصیت وکړو وایي زه چې کله مړ شم نو زما په دې ګیره باندې په دې ویښتو باندې سپین اوړه پورې کې. چې کله وفات شو چا په خوب کې الله سره څه وکړل؟ وی الله د هغې وړو د وجې نه چې زه تا سپینګیرو سره مشابهت کړی دی ته مې د دې برکته وبخلې. زه چې سپینګیرو سره مشابهت دې کړی. سپینه ګیره کې ډېر عزت دی. تاسو وګوره چې تاسو ګیره توره یا ښه نه ښکاري، بد ښکاري، ښه نه ښکاري او ګناه ده. پرېښې دي ګیره د سنت او کې ګناه، دا ګناه ده. مه کوئ دا شي، دا ښه خبره نه ده. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. دوکه ده. الله دې موږ د دوکو نه وساتي. د نکاح پلار سره نکاح کول جایز دی او که نه؟ د نکاح پلار زموږ پښتنو کې ډېر عیبونه دي. دا یو غټ عیب دی مونږ کې. اوس الحمدلله لږ لږ کم شوی دا علم زیات شو، پوهه زیاته شوه. د نکاح پلار څه ته وایي؟ د نکاح پلار دې ته وایي چې کله د یو هلک او جینۍ نکاح تړلی کېږي نو یو کس ورولېږي ورته وایي ورشه د جینۍ نه اجازت وغواړه، دې د هغې د طرف نه وکیل شي او دا نکاح وتړي. اول خو پردی سړی جایز نه دی، دا خو حرام دی، ناجایز دی چې پردی سړی یو جینۍ له ورځي او د هغې نه اجازت غواړي. پلار، رور، ماما، تره دا شته که نه؟ محارم شته که نه؟ غیر محرم سړی ولې ورځي؟ دا ناجایز او حرام دی. خو زه جوړ شو یو نامحرمه سړی دی وکیل جوړ شو، نو په دې عدالت کې چې مونږ وکیل ونیسو نو هغه بیا کور ته راولو، هغه د نغري په غاړه کېنو او پښتانه چې د نکاح پلار شي هغه راولي بیا ستر پرده ته نه کوي، د نغري په غاړه باندې ناست دي. دا بالکل بې حیایي ده، بې غیرتي ده چې یو سړی د نکاح پلار راولي او د نغري په غاړه باندې کېنوي. دا د بې غیرتۍ خبرې دي. نکاح ورسره خود جایز ده، پردی سړی دی. اوس دغه ښځه که چې ته طلاقه شوه یا خاوند یې مړ شو نو د نکاح پلار غیر محرم سړی وي نو بالکل نکاح ورسره جایز ده، پردی سړی دی. خو دا عیب ایستل پکار دی چې د نکاح پلار هغه چې دی نو خپل سړی پکار دی، ماما، تره، پلار، رور پکار دی چې هغه د جینۍ نه اجازت وغواړي او نکاح وکیل جوړ شي. مړی پسې د ښځو جړا څنګه ده؟ جړا نه ښځو له ښه ده او نه سړو له ښه ده، خو یو جړا ده او یو ویر دی، دې کې فرق دی. یو جړا ده او یو ویر دی. ویر وی دی جزع فزع ته شریعت ورته وی جزع فزع. دا زنانه چغې وی، ګریوانونه شلی، مخ سر وهي، دې ته ویر وی. نو ویر ناجایزه دی او حرام دی، هم د سړو هم د ښځو. او جړا پیغمبر علیه السلام بچی وفات شو ابراهیم، پیغمبر علیه السلام د سترګو نه اوښکې لاړې. یو صحابي ورته وایي یا رسول الله تم جاړې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل او زما هم زړه شته، ما کې هم رحم دی، دا زما بچی دی. نو پیغمبر علیه السلام د سترګو نه ورته اوښکې لاړې. پیغمبر علیه السلام جړلی دي، څوک وفات شوي دي، صحابه به چې وفات شو د پیغمبر علیه السلام د سترګو نه به اوښکې لاړې.
جړل جایز دي، جړل دا غیر اختیاري سیز دی، دا اختیاري سیز نه دی. او جزع فزع او موږ پښتو کې وته ویر وایو، نو ویر چې دی نو دا اختیاري سیز دی، دا حرام او ناجایز دی. د دې نه ځان ساتل پکار دی. خصوصا اسی مونږ دا خبرې کوو خو چې کله موقع راشي مونږ موقع نه فایده نه اخلو. ګوره مړی وشو کور کې مور به مري، پلار به مري، زوی به مري، کور کې به مړی کی په هغه ټیم باندې ورشو کور ته، ټولو زنانو ته ووایو چې ویر به نه کوي. غم خپل شي دی، غم به زمونږ د سترګو نه به مخکې ځي، زړه به هم غمجن وي، خو په هغه ټیم باندې زنانه منې کول چې مونږ منې کو چې دا کار مه کوئ. په خپل هم ځان وساتو او زنانه هم د دې ځان وساتو. زنانه بې علمه بې عقله نو د هغې د وجې نه هغوی چغې هم وایي، سورې هم وایي، خو په هغه موقع باندې چې هغه کار مونږ وکړو دا زنانه منې کو، نو په هغه موقع باندې کار کول پکار دي. الله دې زمونږ د ټولو د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې نصیب کی، ژوند دی الله مونږ ټولو په سنت طریقه راکړي، بدعات او رسوماتو نه دی الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. زمونږ څونه مردگان د اهل اسلام شوي دي الله دې مغفرت نصیب کړي، څونه بیماران دي کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، حاضره جمع کې دي، الله دې ټولو له شفا کامله ورکړي. زمونږ په حال باندې دی الله رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.